حدیث شریف کې راځي کم سړی چې د رمضان المبارک اخري 10 ورځې اعتکاف وکړي داسې دي لکه د چې 2 حجونه او 2 عمرې کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوندګۍ کې چېرته اعتکاف نه دی پرېښی چې کله نه اعتکاف د هغې حکم شوی. نبی علیه الصلاة والسلام چېرته په ژوندګۍ کې اعتکاف نه دی پرېښی. او په یو کال باندې حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه یو روایت دی ابن ماجه کې دی په یو کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اعتکاف تلو د سفر د وجې نه. نبی علیه الصلاة والسلام بیا پر روان اخري رمضان المبارک کې 60 ورځې اعتکاف وکړو. 60 ورځې اعتکاف وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دې نه بل غټ فضیلت څه شی کېدی شي. او بل روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل هم طبرانی شریف کې روایت ده چې کم سړی د رمضان المبارک په اخري 10 ورځو کې اعتکاف وکړي په اخري 10 ورځې اعتکاف وکړي په رمضان المبارک کې الله جل شانه 3 خندقه د جهنم نه لري کوي. یا رسول الله یو خندق څومره دی؟ نبی علیہ السلام فرمایل د مشرق نه د مغرب پورې